د پښتو زده کړې درنو مینوالو، تېره ویډیو کې موږ پر تورو خبرې وکړې. نن راځو 4 داسې میوې تاسو ته درښیو چې په الف پیل کیږي. انار، انار، اناناس، انګور، انګور، الوچو، الوچه. شاباس شاباس. انار، انار، اناناس، انګور، الوچه. الوتا، الوچه. الوتا. شاباس. ګوره ښي لاس نه الوچه، انګور، اناناس، انار. انار. انګلیش کې موږ انار ته pomegranate، pomegranate. اناناس. انګلیش کې موږ اناناس ته pineapple، pineapple. انګور. انګلیش کې موږ انګور ته grapes، grapes. انګلیش کې موږ الوچه ته plum، plum. انار، انار. انګلیش کې موږ ورته pomegranate، pomegranate. اناناس. انګلیش کې موږ ورته وایو pineapple، pineapple. grapes، grapes. الوچه، الوچه. انګلیش کې موږ ورته plum، plum. ستاسو نه زما تمه دا ده چې له مور پلار سره دا پوښتنه هم وکړئ چې ستاسو سیمه کې خو دې میوو ته بل نوم نه اخلي. یوه مثلا انار ته موږ ننګوړی وایو، یا د انار ونې ته ننګروسه وایو. او بله خبر دا ده چې مور پلار دا مسؤلیت لري چې پر نورو میوو له خپلو بچیانو سره خبرې وکړي. 2 وي 3 وي 4 میوې وي نومونه یې ور زده کړي. یا که تاسو لویان هم یاست چې پښتو زده کوئ، یا کوشش دا وکړئ چې نور نومونه هم زده کړئ. ښه وخت.